أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا قيل لهم أو هركل چویل شي دویتا یعنی دی یهودیانو تا آمنو تاسو ایمان راوړی بما فهغ سبانی انزل الله چې نازل کړی دی الله رب العالمین. قالوا نویدا یهودیان نؤمنو من ایمان راوړی دی بما فهغ سبانی انزل علینا چې نازل کړی شوی دی مونږ طرف ته په مونږ باندې یعنی تورات. ويكفرون او انکار کوي دوی بما د هغې سنا وراءه چې ما سوا د هغې نه دی علاوه د هغې نه وهو الحق حالانکه هغه حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغې سه معهم چې د دوی سره دی. قل وتوایه پیغمبره فلم تقتلون انبیاء الله ولم بیا وجلا انبیاء د الله رب العالمین رسولان د الله من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین کچریی تاسو مؤمنان. دلته کې رد چې دی نو هغه په طریقه د مناظرې باندې دی د دوی هغه خبره راغیستلی کېږي او د خبرې نه بعد الله رب العالمین د دوی جواب کوي. نو د جواب طریقه کار هغه دی چې کله کله به یو سړي ته د خپلې خبرې دلیل وي او کله کله به د هغه نه سوال کې. نو کله چې یو سړی د علم او د پوهې دپاره د یوې مسلې تپوس کوي نو هغه ته به دلیل وي چې په دې خبره باندې دا دلیل دی د الله او د رسول خبره دا ده. خو کله کله بعضې سړی چې دی نو هغه تنقیدي او یا د هغه مقصد اصلاح خپله نه نو او جاهلی په علم او دلیل باندې پوهېږي نن د هغه نه به تپوس کوي. نو دلته الله رب العالمین په دوی رد کوي په طریقه د مناظرې باندې. نو دوی چې دا کومه خبره کوي نو د هغې په بدل کې دوی ته دلیل نه وي بلکې د دوی نه سوال کوي ځکه چې دا خو هم جاهلان دي او دا کار چې کوي نو دا د اصلاح په نیت باندې نه کوي او د ناپوهتیا د وجې نه نه کوي سره د پوهې نه کوي. نو ځکه چې الله رب العالمین د دوی په دې خبره کې بیا تپوس کوي. نو الله رب العالمین دا وایي چې واذا قیل لهم آمنو د یهودو ته چې ویلی شي تاسو ایمان راوړئ بما انزل الله په هغې څه باندې چې نازل کړي الله یعنی قرآن مجید چې پیغمبر ته نازل شوی دی نو تاسو ایمان راوړئ د دې تصدیق وکئ او په دې باندې عمل چې دی نو هغه شروع کوي. نو دې خبرې ته دوی نه دي تیار نو دوی جواب کې وایي قالو نؤمن بما انزل علینا مونږ ایمان راوړی دی خو په هغې څه باندې م راوړی دی چې مونږ ته نازل شوي دي یعنی تورات یعنی په تورات باندې چې دی نو مونږ ایمان راوړی دی. د دې خبرې مقصد دا څه دی ځکه چې که په تورات باندې دوی ایمان راوړی وی نو دا خبره بار بار ذکر کیږي چې بیا په قرآن مجید او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی خامخا ایمان راوړلی خو هلته کې یقیني ایمان چې دی نو هغه نشته. نو دا خبره ولې وکړل دا خبره یې ځکه وکړله چې که دوی ته دا خبره وشي چې تاسو په الله او د الله چې څه نازل کړي په هغې ایمان راوړئ نو دوی خو د مخکې نه دا ظاهرا د الله په کتاب ولاړ دي دعوه چې د هغه د دوی د کتاب او د ایمان ده. نو که دوی کولا او انکار وکړي چې نه الله منو نه چې الله څه نازل کړي هغه منو په دې خبرو ایمان نه راوړو نو دوی ته به یو پیغور جوړ شي چې د وسه پورې م سوی وس د الله هغه کتابونه نه منئ. نو دوی طریقه د دوکې اختیار کړه او د ځان نه خبره چې دی دغه پښتو کې چې مونږ وایو د ځان نه اوبه واړولې وای نؤمن بما انزل علینا مونږ خو ایمان راوړی دی چې په مونږ څه نازل شوي دي یعنی په تورات باندې خو مونږ ایمان
راوړی دی. نو د دې خبرې نه مقصد دا نه دی چې دوی په تورات ایمان راوړی، بلکې مقصد دی دا دی چې دوی د ځان نه وباړه، یا خبره چې دی هغه د ځان نه اړی چې مونږ ایمان راوړی دی او ځان د دنیا د خبرونو د پیغور نه چې دی نو هغه بچ کوي. ایمان نه راوړي خو د خلکو خبرې د ځان نه اړی چې مونږ خو ایمان راوړی که نه، زمونږ خو ځان له خپله خبره چې دی نو هغه شته دی، خپله ولار چې دی هغه مونږه اختیار کړي، حالانکې داسې نه ده. مقصد دا دی چې ویکفرون بما وراءه، دوی کفر کوي په هغې څه باندې چې د دې نه علاوه دي. دا وراءه چې دی نو دا کله کله مخکې ته وایي، یعنې دې خبرې نه مخکې، یا د دې نه روسته، کله روسته ته هم وایي، کله ماسیوا ته یعنې علاوه ته هم وایي. نو اصل مقصد د دوی څه دی؟ نو الله وایي چې ویکفرون بما وراءه، د دوی ایمان نه دی مقصد، د دوی په دې نورو کتابونو باندې کفر مقصد دی، یعنی انجیل نه مني او قرآن مجید هم نه مني. نو د دې دا انکاري مقصد دی. په خوله باندې خبره ده ایمان کوي چې موږ په تورات ایمان راوړی، خو مراد دا دی چې د نورو کتابونو نه انکار چې دی نو هغه دی مقصد دی. وهو الحق مصدقا لما معهم، وهو الحق، حالانکه هغه حق دی، یعنی انجیل هم حق دی او قرآن مجید هم حق دی، او اصل حق خدا دی چې ایمان په دې باندې راوړلی شي. داسې نه دی چې ګنې دوی دا کم څه نه مني نو دا حق نه دی، نه دا ښه حق دی، خو د هغې باوجود دوی په دې باندې ایمان نه راوړي. مصدقا لما معهم، او د دې د حقوالي یوه خبره او یو ثبوت دا هم دی چې مصدقا لما معهم، تصدیق کوي د هغې څه چې د دوی سره دی، یعنی قرآن مجید تصدیق کوي چې تورات حق کتاب دی، په خپل وخت راغلی د الله کتاب دی او موسی علیه السلام ته ورکړی شوی دی. انجیل چې دی حق کتاب دی، زبور حق کتاب دی، کمی صحیفې چې راغلی دا هم حق وي د خپل وخت، او تورات او انجیل او زبور دا چې دی په دې ګواهي ورکوي چې قرآن مجید حق کتاب دی او محمد رسول الله آخري پیغمبر دی، په ده باندې به نازلیږي. نو دا حقوالی چې دی نو یو ثبوت دا هم دی، او د دوی دپاره دا د شرم خبره ده، دوی له شرمندګي ورکوي چې ګوره د قرآن مجید ستاسو د کتاب تصدیق کوي. نو چې تصدیق کوي نو څنګه په داسې کتاب باندې تو ایمان نه راوړی چې هغه ستا د کتاب تصدیق کوي چې او دا د الله کتاب او الله را لیږلی او په خپل وخت کې، او اوس د عمل لپاره قرآن مجید او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولیږلو. نو قل ورته ووایه ای پیغمبره فلم تقتلون انبیاء الله، نو فلم تقتلون انبیاء الله، ولم د الله انبیاء چې دینات قتلول. د الله انبیاء څوک مخکې تفصیل ذکر شو چې هغه انبیاء تی مراد دي چې کم د موسی علیه السلام نه وروسته راغلي دي او دقه تورات په دوی باندې نافذولو. نو د دغه تورات نافذون کې پیغمبران او د الله انبیاء بیا ولې تاسو وجل؟ د دې خبرې بس جواب چې تا په تورات ایمان دی نو دا خو عجیبه ایمان دی چې کم سړی راځي او حق تورات پتا باندې نافذه او تر پاسه بیا هغه وجنه. نو الله رب العالمین وتعالى فلم تقتلون انبیاء الله من قبل، چې یعنی تاسو مشرانو بیا پیغمبران ولی قتل ولا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتلم بار دوی کوشش کړی دی چې سیرت کې تفصیل راغلی. نو د حق د دباوالو د پاره دوی بیا کوشش دا کوي چې پیغمبر قتل شي، چې د حق به دباو شي او ظاهرا به مونږ په حق باندې پاتې شو، د دین خپل پیدې بالو او د خپل مرزي دین به منو علاوه چې دین هغه به پریدو. من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان یای. نو مراد تاسو شو، مراد دا شو چې ان کنتم مؤمنین، که تاسو د ایمان داوا کوئ نو د ایمان داوا خو به هله غوره وي چې تاسو به بیا انبیا نه قتل ولا، که تاسو په تورات ایمان دی هغوی خو عین تورات نافذولو، نوې کتاب ولم الله نور کړی، نو هغه پیغمبران هم ولې بیا قتلول؟ ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان یعنی دا څنګه ایمان دی؟ دا خو ایمان نه دی کنه، دا دعوه د ایمان ده. نو دې ځای نه یوه دا خبره هم ثابته شو، د قرآن نه ډېره ثابتېږي چې دعوه د ایمان چې دی نو دا پکاره نه راځي بلکې عمل پکار راځي. او سړی وایي زه سوچو کلک مؤمن یم خو د الله او د رسول خبرې ته تیار نه دی، نو په دعوه باندې څوک الله ته نه رسي، نه دعوهګیر خلک د الله خوښې کنه، غټ دعوهګیر خلک دا الله رب العالمین ولا زکه غټ غلطۍ پیش کړلې چې تاسو انبیا قتل کړي دي او د انبیاو قتل دا ډېر لوی ظلم دی. په دنیا کې د ټول نه سخت عذاب په آخرت کې دا غچي چې چا انبیا قتل کړي دي یا د انبیاو د لاس څوک قتل شوي دي، نو د دغه سړي به ډېر زیات لوی عذاب. نو دومره لوی جرم بیا د ایمان سره ممکن نه دی. ولقد جاءکم موسی، الله رب العالمین وایي فتحقیق سر راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات
د واضح دلایل سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونی وسخه من بعده رست د هغه د تلونه یعنی کوه تور ته چې کله تلو وانتم ظالمون او حال دا دی چې تاسو ظالمان یې الله رب العالمین وسوم خطاب دوی تکي او بل خبره چې دی هغه وتکي پاغي کې دا وایي چې ولقد جاءکم موسی بالبينات فتحقیق سره موسی علی السلام خدا واضح الدلائل سره راغله واضح الدلائل بالبينات مراد دلته سدي نو د موسی علیه السلام معجزې دي لکه قران کې په سوره بنی اسرائیل کې براشي ولقد اتینا موسی 9 آیات بینات نه غټه معجزې چې د پیغمبر موسی علیه السلام ته ورکړې شوې یا بعضی مفسرینو پکې تورات هم ذکر کړی دی خدا تورات خود خبرونه روسته راغلی دی کنه لکه اوس په سوره اعراف کې غالبا راځي فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل د دوی هغه ټول څومره عذابونه چې پر راغلي وي دا نخي دا د الله رب العالمین د طرفه نخي وي دوی بیا موسی علی السلام ترال او ایمان راوړو خو د عذاب ران لري کا ابد الله نه دعا وکړه او غذاب بلری شو بیا به دوی د ایمان نه وړیدل نو دا لوی نخي وي د دوی د فاره خدای تفصیل به ان شاء الله په خپل ځای راشي خو بعضی علما وایي چې نه دینه تورات هم مراد دی نو تورات کې ولی مراد دی ځکه چې دوی وروسته شرک کړي نو چا چې شرک کړي دی وروسته نو د هغوی دپاره تورات هم بیا نښه ده کنه تورات خو وروسته نازل شوی دی د فرعون نه دوی تلي وو دا غټې غټې نښې د دې نه مخکې ظاهري شوي لکه په دریاب تېرېدل لاسونه غټه نښه ده د امسانه اجدها جوړېدل لاسونه غټه نښه ده دغه شان نهه واڼه نښې لوی لوی نښې وې چې په خپل ځای کې به انشاءالله راشي ثم اتخذتم العجل من بعده الله رب العالمین بیا د دوی حالت ذکر کو چې ګوره تاسو څخه په عبادت سره ونیو نو چې د بل چا عبادت یې وکړو خو مشرک شوي ستا خو هغه دین او ایمان هر څه دی برباد شو نو ته د کم ایمان دعوه کوې چې ستا خو مشرانو هم دا کار کړی دی بعضې انبیا چې دوی ته راغلي نو هغوی به ورته وی چې تاسو هغه خلک یې چې په اوله کې تاسو بې وفایي کړې ده په اوله کې تاسو بې وفایي کړې ده یعنې د اوله بې وفایي ده چې موسی علیه السلام لا موجود دی او تاسو په هغه وخت کې د څخه عبادت کړی دی نو تاسو خو ډېر بې وفا خلک یې چې بني اسرائیلو کې به کم پیغمبران راتلل نو د بعضې الفاظ داسې را نقل شوي دي او دلته الله رب العالمین ډېر په ښکلې طریقې سره ورته ووایي چې ثم اتخذتم العجل من بعده په دې کې ډېر حکمتونه یي اوس دلته یوه خبره دا ده چې مخکې الله رب العالمین هم دا خبره ذکر کړې وه دلته دوباره ذکر کوي په دې سپاره کې مخکې ذکر وشو د سخي د نیولو که نه نو هلته چې د نعمت په تور و چې ګوره الله رب العالمین په تاسو داسې نعمت کړی دی چې تاسو د سخي عبادت کړی دی او د هغې باوجود تاسو الله رب العالمین معاف کړی یی دلته چې ورته وایي چې ثم اتخذتم العجل من بعده نو دا د دوی هغه خبایث بیانوي هغه ګناه لوی ګناه بیانوي د دین نه هغه وتل ولا بیانوي نور پکې هم د الله رب العالمین ډیر زیات حکمتونه دي وانتم ظالمون او حال دا دی چې تاسو ظالمان وای ظالم څه ته وای ظالم دی ته وای چې تعریف بار بار مونږ وکړو خو پښتو کې به داسې وایي چې دا حق تلفي چې کوي د بل حق چې علي نو د الله رب العالمین حق دا دی چې د عبادت ته الله رب العالمین پورې خاص کړي شي نو چې څوک د الله عبادت راوالي او بل څوک ورسره شریک کړي نو د ټول نه لوی ظلم خدا دی که نه نو ځکه الله رب العالمین دوی ته وایي چې وانتم ظالمون حال دا دی چې تاسو ظالمان یئ د ایمان دعوه کوي حالان کې حقیقتا دا تاسو د کفر دفاع کوي په دې ځای کې مراد چې دی تاسو ایمان نه دی دا سوره بقره وای په یهودو ډېره زیاته بده لګي ځکه چې الله رب العالمین دلته د دوی ټولې هغه بیماری چې دی نه هغه بیان کړي دي الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي صلی الله تعالی